زړه زیاده د زمرو وطن روح د غزا دی د غزنګو وطن له امریکایي اشغال نه د خپلواکۍ اخیستو او اسلامي امارت د بیا حاکمیت کلیزه مو مبارک. اسلامي امارت بیا حاکمیت ډېرې لوی نیکمرغۍ راوړې. لومړی خو امارت حاکمیت په خپل ذات کې د رب کریم لویه مهرباني وه چې راتلو سره یې امریکا او متحدین ټیټ سر له هیواده وشړل. پر ټول هیواد د فتح سپین بیرغ رپاند کړ. څو ورځو کې لنډغر او باغیان کنټرول او له منځه یوړل. اسلامي امارت د دغو لویو مسؤلیتونو له ادا کولو وروسته نور ستر مسؤلیتونه ورله غاړې شول. هغه د دې ناچاره او لوېدلي ولس بیا راپورته کېده او د دې زخمي وطن بیا جوړېدا وه. الحمدلله اسلامي امارت د یو کال په تېرېدو د آبادۍ او حکومتولۍ په ډګر کې هم فاتحانه ښکاري او ډېرو سختو حالاتو، کمو امکاناتو او نړیوالو تحریمونو سره یې هیواد او هیوادوال له لوی بحران څخه راوژغورل او یوې روښانه راتلونکي لپاره یې تیار کړل. راځئ د یو پر ځان بسیه او پرمختللي افغانستان لپاره له خپل غمخور اسلامي نظام سره څنګ په څنګ کار وکړو او دغه لږې سختې ورځې وزغمو او روښانه راتلونکي لپاره چټک شو. شکر دی ګران وطن ښکلی په ظلمو باندې جانان وطن ښکلی په ظلمو باندې. د اګست 15 د امریکایي اشغال نه د خپلواکۍ اخیستو او اسلامي امارت د بیا حاکمیت لومړی کلیزه د ازادۍ او استقلال ورځ مو مبارک. ښکلی په ظلمو باندې جانان وطن